جنرال سمیع سادات وایي نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم ټلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وو. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان وو. اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وپوښتل وبخئ څوک یاست؟ ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست؟ ویل یې شکر دی ستاسو صحت د خدایه غواړو. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشئ او په ګډه د افغانستان په آبادۍ کې راسره برخه واخلئ. پر تاسې د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق ادا کړئ. تاسې ته افغانستان ضرورت لري. راشئ خپل هیواد ته او ستاسې هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به څو چنده ستاسو زیات احترام وي، قدر به مو وي، هیڅوک به تاسو ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ ترڅو تاسې ته د افغانستان د دفاعي ځواک په پیاوړتیا او سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستانه ډیره شکریا ادا کوم، ډیر دې متاثره کړم. نه پوهیږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ماته ډیره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحاله او تاریخي ورځ وه. وزیر صاحب خامخا درګرځم. افغانستان به راپورته کوو په شریکه. په دې کې هیڅ شک نشته چې ټول افغانان سره ورونه دي. وزیر صاحب خدای پاماني واخیسته. په وروستیو کې وویل جنرال سمیع سادات بخښه کوه خدای پامان. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.